صديق قال تراكب تداس الحزن بس في دوري بني سنجب هكذا دا خیر د تشویش وکړم افغانستان کاکا خدای دې ربانه د ښه شي افغانستان کاکا دا پوزه خو دې ټوله له ګردونو نه ډکه ده بالکل ډاکټر صاحب دا څلوېښت کاله مې پرې د باروتو وینه پرې بل څه نه دي پوه کړي نو څنګه به نه خرابېږي څنګه به نه خرابېږي زه خدای مهربانه ده ښه به شي زه درته نسخه لیکم خدای مهربانه ده ته ودرې چې زه نور معاینات وکړم وای افغانستان کاکا په کونړ خو دې اوس هم راکېټونه را روان دي اوس نه ډاکټر صاحب له ډېره وخته دا راکېټونه راورېږي خو هېچا مې غم ونه خور هېچا مې غم ونه خور ته ژړا مه کوه افغانستان کاکا زه خدای مهربانه ده ښه به شي وای دا یوه برخه خو دې بیخي بل چا درنه ولې بالکل ډاکټر صاحب تا د وخت جبر د ډیورنډ په نوم رانه بېله کړې د ډیورنډ په نوم زمانه زما د وجود ټوټه د وخت جبر بېله کړې نعره تکبیر الله اکبر افغانستان کاکا زه درته نسخه لیکم خدای مهربانه ده ښه به شي ته تشویش مه کوه دا نسخه واخله افغانستان کاکا خدای مهربانه ده ښه به شي ډاکټر صاحب دا خو دې په انګلیش لیکلې زه خو په تعلیم دومره نه پوهېږم زه له تعلیم ډېر وروسته پاتې یم ته راته ووایه دې کې څه لیکلي افغانستان کاکا زه به یې درته پښتو کې ووایم ته رک روغ یې څه ته بیا وایه ډاکټر صاحب څه زه بیا هم وایم ته رک روغ یې خو ستا بچیان ستا جوړېدل نه غواړي ستا علاج دا ده چې ستا بچیان ټول په یو اتفاق او یو اتحاد شي او په یو ډګر کښېني او راټول شي بالکل ډاکټر صاحب خو که چیرې دوی همدغسې په خپلو کې بې اتفاقه یي جنګ جګړې وکړي او په یو ټغر کښېنني نو که سل کال هم په طبیبانو او ډاکټرانو وګرځې بیا به هم همدغسې رنځور یي بالکل ډاکټر صاحب زه ډېر وکړېدم زه ډېر ورنځېدم ځینې بچیان مې د تعلیم په نوم مړه شول څوک د ملي اردو په نوم مړه شول څوک د ډاکټر په نوم څوک د مامور په نوم څوک لاړ نورو هېوادونو ته په لارو کې د سمندرونو د مایانو د سناورو ښکار شول دا هر څه ماته د خپلو بچو رسېږي څوک مې د کونړ د پکتیا چارتراش خرڅوي څوک مې د بدخشان لالونه خرڅوي دوی یو له بل نفرتونه لري ورور له وروره نفرت کوي د کاکا زوی له کاکا نفرت کوي خو سزا یې یوازې زه وینم د خدای لپاره دا نفرت نور لرې کوي دا کرکه نور لرې کوي زما دې رنځور وجود ته زما دې ټوټې ټوټې ځان ته وګورئ
د خدای لپاره ما نور له دې بدبختیو خلاص کړئ. زما بچو که تاسې مې خلاص نه کړئ بل څوک به نشي خلاصوی. د خدای لپاره ما خلاص کړئ. ما له دې بدبختیو خلاص کړئ. ما له دې بدبختیو خلاص تاسې مې خلاص نه کړئ. زه خو باسې ټوټې ټوټې یم، خو تاسې به همداسې خوارزار همداسې خوارزار همداسې سړی ډېر یم له جګړو ای زما خوارو بچو لیونیان به وې تر څو زه وطن یم په سلګو سړی ډېر یم له جګړو ای زما خوارو بچو لیونیان به وې تر څو